چې د بل مسلمان مزکه خو درونی ولا بل بچو ول ماسیونه تا خو ته تا پاته شته چې دغه بدل و سرانګ دنا خوست شي چې دا چا مزکه درونی ولا الله رسول فرمای حدیث مبارک شر دریمی الله رسول فرمای من اخذ من الارض شبرا بغیر حقه حسب به یوم القیامت الى 7 ارضین الله رسول فرمای چې چا د بل مسلمان مزکه اور وخستلا روینی ولا شبران یوالویش مزکا د بل مسلمان مومن حقیر دباو کو د پیسې په زیر باندې ټیپک په زیر باندې د ظلم په ظلم سره پر رواج په پښته سره په درې په دروغه په دوکا سره په قسم سره په سشي بازاري سره یوالویش مزکا د چانرنی ولا الله رسول فرمایي او حق ته نه یو خدای چې حق یې وی حق ته ده نه الله رسول فرمایي چې دا حسب به یوم القیامت الى 7 ارضین دغه سړی وي الله رسول فرمایي چې په مزکه باندې نکوشي د اوه طبقه رسا د ورځ د قیامت رسا د ورځ د قیامت رسا اوه طبقه رسا په مزکه باندې نوزي بل حدیث مبارک شر دریمی حضرت اعلی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې مود الله رسول نه اوریدلی دي ايما رجل ظلم شبرا من الارض چا کیمیو سړیا چې ظلم وکړو ویوال ویش مزکه د چانا په ظلم سره وروخستل رونی ولا کلفه الله عز وجل ان يغفره حتى يبلغ به 7 ارضين بعد الله رب العالمین مجبور کی مکلف کی پدا خبره بنده چې د مزکه کندا دو مزکه کندی چې کلا وې طبقه راسو کندی هغه مزکه دو دغه نه بعد دغه مزکه نه ثم يطوقه يوم القيامه دغه نه او غوړه ته وروچای په ورځ د قیامت باندې محشر په میدان شه چې سه پر د 50 زره کولا ورځ وي د 50 زره کولا ورځ به د پسار باندې وړي هغه خلک چې په د دنیا شه په درې په دروغه د ریپی یا د ټیپک په زیر باندې د چا حق کرنی ولای یو بل حدیث مبارک شر دریمی من اخذ ارضا بغیر حقها کلف ان يحمل ترابها الى المعشر چا چې د بل سړی مزکا حق نه دا وروینی ولا او د حق نه دا په دې خبره مجبور کړی شي چې دغه مزکا د اخره را صدا مزکا د خورر چیګه کا او پسار د دنیولي وړه محشر مایندون ته وړه او تب کم زکا ورچیږي او پسار و در دولا شي او محشر مایندون ته وړلا شي یو بل روایت شه د مرا پر رغلی دي چې من ظلم من الارض شبرا كلف ان يغفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله الى المعشر دمره پکندي کندي چې به ته ورسېږي به دا سار ته ورچیږي او محشر مایندون ته باندې وړي اونن مش پدا شه سمرا کمایدا بل مسلمان مزکا میج زیر لگاولای بل بچی د پورال ماسیونه د پورا فوټ 2 فوټا دغه کوشش یا کای چې دا میج درونسی سیک ډېر نسی د الله د پورا داوی د شود نکی داوی د آباد نکی د مزکا چاته پته کې دین کې دو لله میراث السماوات والارض د مزکا او د اسمانه میراث چاته پته کې دین کدا الله ته پته کې دین کدا د میج ویل ظلم او کې چې د بل سړی حق وي واغه میجر ونسی او به پسار بند وشي د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت شه په مدینه منوره شه قاضی مروانو دیخ په عدالت شي ویش زینا داوا وکړه په سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ باندې چې موم زکه نیولې دو او سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي ده چې د 10 مبشران ده یعنی هغه لاس صحابه کرام چې په دنیا کې د جنت زری په باندې شوی وي او د کله حاضر کړی شو بخاری او مسلم شه دا واقعیا شته د کله حاضر کړی شو هغه شو زینا داوا د باندې وکړه په درویغ باندې داوا او الزام وا دته انتهایی دغه خبره ډیر درد او تکلیف ورسو او د عادش د مروان په عدالت شه دا خبره وکړله چې زه داسې کوای شم چې مو د الله رسول نه ورېدلې دي چې څوک ته چانه ایوال وښتونسي دا او تبکه را سچګيږي و د پسار باندې وښدا ولا شي چې سه پر په محشر مایندون شه حساب نه شو د مرا پر زبي داسې کوای شم چې د چام زکانی وای شم د داسې خبره وکړله چې مروان په زوش دمره متاثر شوه د خبره نه د صحابي د خبره نه چې ورته وی چې تو شهادت او دلیل ته ضرورت نشته ته مې بارې کړلې کنه غن بعد د ته زړه ته تکلیف ورسېد
چې کله داسې یو نیک سړی وي، یو عادله سړی وي، یو دینداره سړی وي، او په هغه باندې ناجایزه دعوا وکړي، به دا انتهایي زیر غوړي، ده ته زړه ته زیر ورسو، کنده د خولې نه بد دعا ووتلی هغې ښځینه ته چې رب دې سترګې نظر ختم کا، رب دې په سترګې باندې ړنده کا، والله پاک ته دم ځکه تو دې پوره قبرستان جوړ کړي، قبر جوړ کړي. چې څه وخت تېر شو، کنې دا راوي وي چې دو په سترګې باندې ړنده شوله دغه ښځینه، او دا کې وی والی چې زه د سعید بن زید رضی الله تعالی عنه د وجې نه مو دا حالات جوړ شوي دي، د هغې د وجې نه به دو داسې تلله په مځکه شو، یو ژور زوی ویښته ور پرېوتله، سټ یې موت شو، پسې مړه شوله، واقعي زوی د دې پوره تری جوړ شو، قبر جوړ شو. نو دغې خبرې نه عزتمند دی د بل چا حق باندې ډاکه اچول، د بل په میراث باندې ډاکه اچول. نن په معاشره کې دومره جنګ جګړې او ټیپک او ډازینه ټولې خبرې په دا دي چې مځکه دایمو خروشه د رب کلام ته چې دا د چا دو اکثر په دا میروث باندې معاملای قرآن شالی دی چې میروث ته چا ده، چا چې خویشله د هغې نه سیک پوتې دی، سیک چاته ورنږدې دي، په دا باندې الله خبر ده، قرآن شالی دی، احادیث شالی دی، الله رسول ته کښېنه چې دا حق ته چا ده ویلې ټیپک روښلی. نن څومره خونډریزي جوړېږي، وجه څه دو د دغې بنیادي وجه دا دو چې موږ د الله د رسول په فیصلې باندې روزي نه. هر سړی به پوښتنه کوي چې مې په شریعت سے حق کېږي که نه مې کېږي، چې به په شریعت سے حق نه کېږي به چېرې دانګېږي، به رواج پله دانګېږي، به قانون پله دانګېږي چې کا دې شی مې حق وشو. د خدای دې پوره زه ډېر عاجزانه سوال کوم په دا خبره شی، په دې میروث په مسالې شی، د دې مځکې او د جایداتې په مسالې شی، رواج او پښتې طرف ته، قانون طرف ته ما طرف پیږي، د رب کلام فیصله کړي، د قرآن طرف ترسي، حدیث طرف ترسي، هغه چې به کومه فیصله درته وکړي بس په هغې پرې کښېنه که نه، رب درته خوښه دو، الله رسول درته خوښه دو. ونن به میش څه کوي چې په کوم طرف شي میش ته ګټای به میش ایک طرف ته سي، چې په قرآن شمیش ومني چې پړېږي، چې ویې ویني چې قرآن حدیث شمیش پړېږي، به قرآن حدیث پوتې دي به میش چیرې دانګېږي، به د رواج پته کوي چې پایې ګټم، به که په رواج شي پته ورته ولګېده چې پړېږم به د قانون پته کوي. نن د عزتمند څومره لوی کمایي ده په معاشره شی د الله رب العالمین په کلام باندې، په حدیث باندې ویلې سړی اعتماد او باروسه نه کوي چې وایي چې بس چې د رب کلام میش ته کومه فیصله وکړله میش په هغه فیصله باندې روزي. او دا خبره یود سوتیې ځنه خلک باندې د مځکې جایداتونه ډېر ګرون وي، په دا پسې لانجې کوي، په دا میروثې باندې مړه ګوټ کوي، قرآن او حدیث طرف ته نه ګوري، خو مځکه راخلي. هغه دا خبره یود لري چې الله رسول فرمایي چې دا مځکه اوته بکر چیږي او توکونه جوړېږي او غوړې ته ورچېږي. په یو رواج سرسي چې د اوته بکر د مځکه چې څومره نیولي کایوال ویشتي د اوته بکر د ټوله خوره ورچېږي، په سر ورژدوله شي او د محشر په میدان شوی دمره په سر باندې وي چې سه پرې رب کائنات ته ټولې دنیا انسانونه حساب واخسته نه. نن لاس سره شای چې په سر باندې کښېږده بیا لاس ګنټې نشي تم کوی، به دا څومره مځکه دی چې د چا نه په ناحقه طریقې باندې رانیولي دو، دا د 50,000 کوله په سر باندې پرتای، 50,000 کوله د په سر باندې پرتای. نو دې طرف ته ویلې درېمې هغه د الله او د الله د رسول په کلام باندې فیصلې باندې ویلې نه خوښېږي. الله رسول فرمایي چې الله رسول صحابه کرام ته فرمایي چې زه د الله نبی بندای په توسه معاملات روشي به توسه متروشي فیصله ده پورا یا خبر ارته تیرا کی بلا خبر ارته تیرا کی یو خبر ارغرتا پخشلی انداز بندو کی او بل غریب خبر ادا سنشي کوي بشرع خو ظاهر ته ګوري چې بزومی چې اچاره خبره تیرای بزومی چې دا حق تیغدا وی چې خو یوت سوتیه کچره دا حق ته وینا به مې د جهنم ټوکړاونه در بیل اکړه چې چیرې و نخله کچره دا حق د تو نوی وسیک فیصله کی رواج نه عدالت نه قانون نه شریعت نه محمد مصطفی په خپل فیصله وکړه چې دا حق ته تو دا او الله رسول فرمایي چې تو ته پته دو چې دا حق ته مونږ دا چې دا چې ونه خله د مو په فیصله پر ریجکشن نه کني د جهنم ټوکړه مې ونه در بیلا کړلا. نن په معاشره چې سمره کمای روغلا دغه ټوله سبب د میر د بيدینی سبب ده. بيدینی د په معاشره شه دینداری نشته د رب نه حیا نشته د قبر آخرت متعلق یقین کوټا ده. په باندې اسرائیل یو نیک سړی وي ببل باندې اسرائیل ببل دی دیندار سړی باندې مزکه خرڅ کړه چې مزکه په خرڅ کړه حال پښه چلو کني په غمزکه شه سونار جوات اخلا خزونار جوات اخلا دای په سویرا غي چې دا خو د مزکه ته په مو باندې خرڅ کړی او د خزونه خو د نو خرڅ کړی د خزونه در وخله د تو حق جوړېږي
هغه ورته ویل چې جی مو چې د مځکه درکړي دو دغه سره چې سمره سدي دامه درکړي دي مو خپل پلور نو وصیت نه د پوته دي نیک نه وصیت نه درته پوته هغه نیک نه د وصیت نه درته پوته چې مو په مځکه شه خزانه دو دا چې سدي د تو کړي یو ورته ویل چې تو کړي بل ورته ویل چې تو کړي نن خو مش ټول په دا باندې جګړه دو چې دا مو کړي او بل وی چې دا مو کړي اده چې په دا جګړه چې نه دا تو کړي هغه ورته چې نه دا تو کړي فیصله وروړه د وخت قاضي تا په دور حکیم قاضي او فیصله کوله ویا دا ورته تیر کړه چې جی ممزکه ورته اور خرڅ کړه په ممزکه ژ خزونه دو او مو ته خپلور نیکو وصیت نه کړه خدا بس خزونه ما ور سره وراغله هغه ورته ویل چې جی مو هم زکهونه کړی او مو خزونه نه دونه کړی اخ قاضي چې په پیښ جو د ډېر دیندار دي هغه ورته ویل چې تو سه بل بچاش تو بچی شتا ورته چې وی چې تو بچای شتا وی چې تو سه میون شیخ خپل رشتہ کول غوړي وی چې وی رشتہ وی چې تو سه رشتہ سره او کې د خزونه غبل بچی ته ورکی نو کچره داسې دینداری پیدا شي الله رب العالمین و د دنیا او د آخرت خوشی درکای ونن پمیشه عزتمند دغه خبره کمای د هر سړی ګډه ډبای مو حق او د بل حق ته ادایګي سوچ نه لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین